السلام علیکم ګران دوستانو، الله تعالی دې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. آیا تاسو خبر یاستئ چې یو څو کاله وړاندې په کعبه شریفه باندې حمله شوې وه؟ آیا تاسو خبر یاستئ چې 2 هفتو پورې دلته اذان ونه شو، لمونځ ونه شو، طواف ونه شو؟ او آیا تاسو خبر یاستئ چې کعبه شریفه او په زرونو حاجیان د 2 هفتو دپاره یرغمل نیول شوي وو؟ راځئ چې وګورو چې دا چا ولی او څه وخت دا کار وکړ. دا حمله په 1400 هجری کال د محرم میاشتې په اول تاریخ چې د 20 نومبر 1990 سره سمون خوري ترسره شوه، یعنی یوازې 40 کاله مخکې. دغه ورځ لکه د هرې بلې ورځې په شان ډیر عادي پیل شوله. د سهار اذان وشو او په زورونو خلک د سهار لمانځه لپاره حرم شریف ته راغلل، او ځکه چې حج 3 هفتې مخکې خلاص شوی وو، نو ډیر شمېر حاجیان لا تر اوسه خپلو کورونو ته ستانه شوي نه وو، نو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. د سهار د مونځ امامت شیخ محمد بن سبیل وکړ. هغه اوس هم د کعبې د امامانو څخه یو دی. څنګه چې امام سلام وګرځاوه، د حرم شریف په منځ کې ډزې وشوې او یو کس چې په اول صف کې ولاړو امام یې ټیل وهه او د هغه لاوډ سپیکر یې په لاس کې ونیو او په خبرو یې پیل وکړ. راځئ چې اول دا کس وپېژنو چې دا څوک و. دا کس جوهمان بن محمد بن سیف الطیبي نومېده. جوهمان د دې نه وړاندې په اردو کې وظیفه درلودله او د ریاض په ښار کې یې ژوند کوه، ولې ډېر ژر د اردو دنده پرېښودله او مدینې منوره ښار ته راغی او د یو عادي وګړي په شانې خپل ژوند پیل کړو. ولې هغه څه سره چې سعودي عربستان شاهي حکومت کول موافقه نه و. د مثال په ډول د خلکو د ازادۍ سره، د خارجیانو تګ راتګ سعودي عربستان ته، د تلویزیون چانلونو سره او د میوزیک یا د سندرو د دکانونو سره، او تل به یې خلکو سره بحثونه او جنګونه کول او غوښتل چې په خلکو باندې په زوره خپل فکر او ایډیالوژي تطبیق کړي. د مدینې منورې ښار اوسیدونکو د دې شکایت حکومت ته وکړ. حکومت هغه زندان ته واچوه. په زندان کې د یو کس سره مخامخ شو. د هغه کس نومو محمد بن عبدالله القحطاني، او دغه کس ورته وویل او زه مهدي یم. جهمان په دې باور شو چې دغه کس مهدي دی، او کله چې دوانه د زندان څخه راخلاص شول، نو جهمان خپل خور ورته هم په نکاح کړه. مهدي څوک دی او ولې دې فکر کوو چې دا کس مهدي دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې فرمایلی، قیامت ته نږدې چې کله ظلم او زیاتۍ زیات شي، نو یو کس به راشي چې نوم به یې زما نوم وي او د پلار نوم به یې زما د پلار نوم وي، او د قریشو نه به یي، او د مدینې نه به مکې ته لاړ شي، او په کعبه کې به خلک ورته د حجر اسود او مقام ابراهیم ترمنځ ځای کې بیعت ورکړي. او په دې وخت کې به د وخت نظام یو ډله عسکر د دې کس د وژلو لپاره راولېږي. ولې کله چې دا عسکر د بی د منطقې ته چې مکې ته نږدې ده راورسېږي، نو ځمکه به وچوي او دا ټول عسکر به پکې ولېږي او مړه به شي. او په ځینې احادیثو کې د دې شخص تخلص مهدي راغلی دی. جهمان دا احادیث د سکرپټ یعنی د ډرامې د سکرپټ په شان استعمال کړ، او تقریبا 300 تر 600 کسانو یو ګروپ یې تیار کړل او ټول یې په دې متیقن کړل چې دا کس مهدي دی. او پلان یې ونیوه چې په اول د محرم د 1400 هجري کال به په کعبه باندې حمله کوي. ولی سوال دا پیدا کیږي چې ولی اول د محرم 1400 کال؟ ځکه چې په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، د هر 100 کالو په اول کې به الله تعالی یو مجدد رالیږي، یعنی داسې یو شخص چې دین تاسو ته تازه یا راژوندی کړي. موږ تاسو ټول پوهیږو چې محرم د هجري کال اوله میاشت ده، نو ځکه
هغه د نوي پیړۍ د نوي کال په اوله ورځ دا حمله وکړه ترڅو دا حدیث هم هغوی په خپله ګټه استعمال کړي. جهیمان او د هغه دوستان مکې ته لاړل او د دې لپاره چې خپل کلشینکوفونه او نور درنې اسلحېګانې حرم شریف ته نه باسي د جنازو استعمال یې وکړ، یعنی په جنازو کې د مړو پر ځای سلاګانې کېښودلې او د حرم شریف تایخانې یعنی زیرزمینګانو کې ځای په ځای کړې. او په اول د محرم د سحر د مانځه په دوران کې خپل سلاګانې راواخیستلې او د پلان په مطابق خپل مقرر شوي ځایانو ته لاړل. د حرم په دروازو کې چې کوم ګارډ یا عسکر ولاړو هغوی په ډزو ووژل او د حرم دروازې بندې کړې. جهیمان په سپیکر کې ویل ای خلکو د قیامت ورځ رانږدې ده او بیا د سعودي عرب د حکومت ظلمونو او خارجیانو د لاسوهنو په هکله یې خبرې وکړې او بیا یې وویل ای خلکو مهدي زموږ او ستاسو په منځ کې موجود دی او هغه کس ته اشاره وکړه چې راشه او په سپیکر کې خلکو سره خبرې وکړه. هلته موجود خلک ټول حیران او پریشان وو چې دا څه روان دي ځکه چې زیات خلک په عربي ژبه نه پوهېدل او هغه چې پوهېدل هغوی هم حیران او کنفیوز وو. بیا دا جعلي مهدي د اجر اسود او مقام ابراهیم په منځ کې ودرېده او جهیمان عام خلک د ټوپک په زور مجبور کړل چې د مهدي ته بیعت ورکړي. او دا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راغلی چې خلک به مهدي ته د اجر اسود او مقام ابراهیم په منځ کې بیعت ورکوي، نو دوی هماغه منظر را جوړ کړ. جهیمان او د هغې دوستانو کعبه او په زورونو بېګناه خلک یې یرغمل ونیول او شرطونه یې کېښودل. یو د شرطونه دا و چې سعودي خاندان باید پاچاهي پرېږدي. په اول کې د سعودي حکومت هیڅ نه پوهېدل چې دا څه خبره ده. 40 ساعته بعد د عربستان حکومت په ټوله قضیه پوه شو. حکومت یوه ډله عسکر د دوی د نیولو لپاره ورولېږل، ولې جهیمان الطیبي خپل کسان د حرم په برجونو کې کېنولي وو او هغوی دا ټول عسکر د حرم مخې ته ووژل. او دا هماغه برجونه دي چې تر اوسه ولاړ دي او موږ او تاسو یې وینو. تقریبا 4 یا 5 ورځې بعد هغوی هغه خلک چې حرم شریف منځ کې یرغمل نیولي وو را پرېښودل. د هغې نه وروسته حکومت د علماو په مشوره خپل فوج د ټانکونو، توپونو او نور درنو وسلحو سره دوی د ختمولو لپاره راولېږل. د جعلي مهدي جهیمان او د هغو دوستانو دا فکر کوو چې دا فوج باید دوی ته راونه رسیږي او په لار کې باید د من نه لاړ شي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په مطابق چې ما مخکې بیان کړ هغه فوج چې د رښتیني مهدي په خلاف به لیږل کیږي د الله تعالی په حکم سره به په ځمکه ننوځي، ولې داسې ونه شو ځکه دا د دوی ډرامه وه نه د الله تعالی حکم. د حکومت ټانکونو او توپونو د حرم شریف دروازې ماتې کړې او دننه ننوتل او جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې دا جعلي مهدي خپله مړ شو او دا د هغه د دروغجنۍ ثبوت دی. په 9مه ورځ جهیمان او د هغه پاتې دوستان د حرم شریف تایخانې یا زیرزمینیانو ته ننوتل. د دې تایخانو نقص دا و چې یوازې یوه دروازه یې درلودله
او هر څوک چې به ورښکته کېده نو هغو به ویشته. د جنگ په دوران کې د سعودي عرب حکومت د فرانسې حکومت څخه د دې ترهګرو د ختمولو لپاره مرسته وغوښتله. د فرانسې حکومت خپله خاصه اردو او جنرالان عربستان ته راواستول. د عربستان حکومت دوی په طائف ښار کې ځای په ځای کړل او مشوره به یې ترې اخیستله. د تایخانو څخه د دوی د راویستلو لپاره حکومت ډیر کوښښ وکړ ولې کامیاب نشو. د مثال په ډول ټیرونو ته یې ور واچو او تایخانو ته یې ور واړتول ترڅو هغوی مجبور شي او راوځي ولې هغې راونه وتل. او بیا فرانسوي جنرالانو مشوره ورکړه چې تایخانو ته بیهوشي ګیس ور واچوي ترڅو دا ټول ترهګر بېهوشه شي. ولې په دې طریقه بیا هم هغې کامیاب نشو چې په پوره ډول ترهګر ټول د منځ نه ویسي. بیا د سعودي عرب عسکرو د تایخانې دیوالونو او چتونو کې ګرنیټ یعنی بمونه کېښودل او انفجار یې ورکړه او په دې طریقې وکړی شه چې تایخانې ته ورننوځي. او دا د جګړې 14مه ورځ وه او د ترهګرو اسلحې او خوراکي مواد په خلاصېدو وو او ډېر شمېر ترهګر مړه شوي هم وو. او بالاخره عسکر کامیاب شول چې جهمان الطیبي سره د 80 نورو ترهګرو ژوندی ونیسي. معلومدار چې د سعودي حکومت د هغه ټولو سرونه پرې کړل. نو په دې ډول پس د 14 ورځې جګړې نه په 4 د ډسمبر باندې د حمله پای ته ورسېدله. تاسو ولې دوستانو چې څرنګه دې ترهګرو د کعبې شریفې بې حرمتي وکړله په هغه ځای کې چې د ونې څخه د پاڼې راشکول حرام دي، په هغه ځای کې چې د حیواناتو ښکار کول یا وژل حرام دي. دیو بېګناه انسانان وژل او د بېګناه انسانانو وینه یې توی کړله. او د دې ترهګرو په باره کې تاسو ته ویم چې دا څه د کوڅې یا د بازار خلک نه وو بلکې ډېر شمېر د دې ونه حافظین د قرآن وو، قارین د قرآن وو، طلبا د علم وو چې په مکه او په مدینه کې به درس ویلې. او ډېر شمېر د دیو څخه د ډېرو مشهورو او غټو علماو زامن وو او یو شمېر علما پکې هم شامل وو ولې بیا هم شیطان وغولول او جهمان خبره یې ومنله. د دې نه ښکاري چې د ښې لارې او بدې لارې ترمنځ توپیر ډېر کم دی. موږ تاسو ټول باید خپل ځانونه، خپل دوستان، خپلوان د داسې خلکو څخه وژغورو. موږ تاسو ټول پوهیږو چې زموږ په افغانستان کې د جوهیمان په شان خلک ډېر زیات دي چې د خپلو عقایدو، فکرونو او ایډیالوژي د خاطره خلک غلطو اعمالو ته هڅوي. او په یاد ولرئ چې د یو مسلمان د وینې حرمت د کعبې شریفې د حرمت څخه هم زیات دی. او دا زه نه وایم، دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په ابن ماجه کې موجود دی. او الله تعالی دې وکړي چې دې لنډې ډاکومنټري ستاسو په معلوماتو کې یو څه اضافه کړي. مننه ستاسو د پاملرنې څخه. السلام علیکم.